سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. دا چې انټرنیټ په وطن کې قیمته ده، نو څنګه کولی شو د خپل مصرف د انټرنیټ دا کنټرول کړو؟ یعنې که انټرنیټ فعاله کړو، زیاتره وخت په بیک ګراوند کې چې کوم اپس دي هغه دغه انټرنیټ مصرفوي. څنګه کولی شو په خپل انټرنیټ باندې پوره کنټرول ولرو؟ یعنې چې کوم اپس کولی شي انټرنیټ استعمال کړي او کوم نشي کولی. یعنې تاسو کولی شئ په ټول اپس باندې انټرنیټ بند کړئ، یا کوم یو اپس چې تاسو استعمالوئ صرف په هغه باندې انټرنیټ خلاص کړئ، صرف هغه انټرنیټ ته لاسرسی ولري. نو په دغه ویډیو کې به زه یو اپ درته معرفي کړم چې د هغه په مرسته باندې تاسو کولی شئ خپل د انټرنیټ پوره کنټرول کړئ په خپل موبایل باندې. دا اپ په انډرایډ موبایل کې زه درته ښیم، آیفون کې نه، صرف په انډرایډ موبایل کې. شاید آیفون کې هم وي، خو تر اوسه ما چک کړی نه ده. زما سره انډرایډ موبایل ده. دغه کوم اپس چې موږ استعمالوو دغه د نیټ ګارډ په نامه باندې ده. راځو اوس دغه ډاونلوډ کوو او د استعمال طریقه یې درته ښیم چې څنګه استعمالولی شو او په کوم اپس باندې انټرنیټ خلاصوئ، په کوم باندې یې بندوئ. راځو سکرین ته. کله چې دلته د سکرین ته راغلاست، موبایل ته پلی سټور ته به ولاړ شو. پلی سټور کې به دلته سرچ وکړو د نیټ ګارډ. کله چې مو دا سرچ وکړ، نو لومړی اپلیکیشن تاسو ګورئ ډېر کم سایز لري. 10 میلیونه کسانو ډاونلوډ کړی ده او 1.5 MB لکه چې سایز فکر کوم ما مخکې ډاونلوډ کړ. تاسو به دا ډاونلوډ کړئ، د ډاونلوډ نه وروسته به دا اوپن کړئ، یعنې خلاص به یې کړو. کله چې دا خلاص کړئ، دغه انټرفیس ده، دا به تاسو ته راسي. لومړی کار چې تاسو کوئ هغه په دغه سر کې چې کوم چپه طرف ته کوم نښه ده، دغه به تاسو لومړی ووایئ سویچ آن به یې کړئ. یعنې تر اوس چې ده دا ډسایبل ده، دا به موږ انیبل کړو. راځو دغه آن کوو. کله چې مو دا آن کړ، نو هغه نه وروسته ګورئ دا ټول اپس دلته راغلل او د هر اپ سره دلته په څنګ کې یوه د وای فای نښه ده، یوه د موبایل ډیټا نښه ده. اوس چې په کوم اپس باندې تاسو غواړئ ډیټا بنده کړئ، هغه به موږ داسې راسو په وای فای. یعنې که چېرې ته غواړې د وای فای ډیټا پر بنده کړې، وای فای نښه به ووایه، که د موبایل ډیټا پر بندوې، د موبایل دا نښه به باندې ووایه. اوس ډسایبل شو دې دپاره، پردین ډسایبل شو، پردین ډسایبل شو، پردین ډسایبل شو. یعنې اوس پر دغو اپس د 4 اپس باندې ما د موبایل ډیټا او وای فای دواړه بند کړي دي. اوس مثال پر دغه زه غواړم چې اوس یعنې بند دي ورباندې. زه راځم چک کوم یې، دغه افغان ریټس په نامه اپ زه چک کوم، دا خلاصوم. د انټرنیټ ته ضرورت لري. ګوره در حال دریافت، یعنې اوس دا ګوري چې انټرنیټ شته که نه شته. انټرنیټ چې نه وي دا هېڅ ډیټا نه ښکاره کوي، همداسې به تاویږي. راځو اوس بېرته ورباندې د وای فای ډیټا خلاصوو. دلته راځو د وای فای ډیټا بېرته خلاصوو. راځو اوس بېرته همدې دغه ته ګوره، اوس به دا لوډ وکړي او هغه کوم نرخونه چې دي هغه به موږ ته ښکاره کړي. یعنې په دې طریقې سره موږ دا کنټرولولی شو. او که چېرته د موبایل ډیټا ورباندې خلاصوي، دا موبایل و، بیا به د موبایل ډیټا چې کله ته خلاصه کړې هغه به دا اپس یعنې اجازت لري. اوس چې دغه افغان ریټس دغه اپلیکیشن دواړه هم د وای فای ډیټا استعمالولی شي، هم د موبایل. که صرف غواړئ چې د وای فای د استعمال کړي، د موبایل د به بند کړي. او که چېرته غواړئ چې صرف د موبایل ډیټا استعمال کړي، وای فای استعمال نه کړي، وای فای به بند کړي، د موبایل ډیټا به داسې خلاص کړي. همداسې ته کولی شې په دې ټول اپس باندې خپل انټرنیټ بند کړي، نو هغوی به بیا دې ته ضرورت نه لري. خو یو شی بل چې ګوره، کله چې تاسو دغه اپ انیبل کړئ، نو به اتوماتیکلی وی پی ان دلته آن شي. دا وی پی ان لوکل وی پی ان جوړېږي، یعنې داسې نه داسې بل وی پی ان سره کنیکټ کېږي. که چېرې تاسو بل وی پی ان خلاصوئ، نو د هغه سره بیا دا کار نه کوي، یا به دغه اپلیکیشن آن یا به بل وی پی ان آن. یو شي ته مو فکر وي. او چې کله مو هم دغه نه استعمالوو د اپلیکیشن، دا بیا باید تاسو بېرته بند کړئ. یعنې دغه چې کوم انیبل و هغه بېرته ډسایبل کوئ، که مو کله ضرورت نه و ورته. نو دغه د ټول فلو هغه استعمال د دې اپلیکیشن. هیله د ویډیو مو خوښه شوې.